بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې منګه د غنې بحث وکړو، د غنې مراتب هم ذکر کړل، خو مقدار د غنې موږ نه فاتح شوی چې مقدار د غنې چې دی وصلا وي که وقفا وي هغه حرکتین دي، یعنی په اندازه د دو حرکتو یا په اندازه د یو الف په دې کې به ته وقت تیری، لکه ان الذین كم من فئة قليلة. نن ذکر کو زمونږ درس چې دی احکام د میم ساکنه. میم ساکن د دې تعریف چې دی هغه میم ته ویل کېږي چې دا حرکت نه لري، نه زبر نه زیر نه پیش، که هغه وصلا وي که وقفا وي. او دا میم ساکن چې دی د ادا کېږي د انطباق شفتینو نه، چې کله شونډې ولګېږي نو میم د وچې حصو د شونډو نه ادا کېږي. او دا میم ساکن چې دی دا په وسط د کلمې یعنی په منځ د کلمه کې هم راځي او په اخر د کلمه کې هم راځي. او دغه میم ساکن دا په اسم کې هم راځي، په فعل کې هم راځي، په حرف کې هم راځي. او دا میم ساکن د حروف هجایه او نه الف با الى اخره د دې نه مخکې دا میم ساکن راځي، خو ما سوا د دریو حروف مدونه چې یو الف دی بل واو دی بل یا دی، ځکه به اجتماع د ساکنینو راځي. نو په علم التجوید کې د میم ساکن درې احکام دي. الاول الاخفاء الشفوي، دویم الادغام المثلین متویل کیږي او ادغام شفوي وته هم ویل کیږي، او دریم الاظهار الشفوي. اول حکم اخفاء شفوي، د دې دپاره حروف چې دي یوه با ده. نو قاعده دا ده هر کله چې د میم ساکن نه وروسته با راشي کاغه په کلمتینو کې وي، نو دا میم ساکن په وروسته په با کې څه کېږي؟ پټیږي، سره د بقا د چانه؟ د غنې نه. او دې ته اخفاء شفوي هم ویل کېږي. اخفاء شفوي ورته ځکه ویل کېږي چې دا میم چې دی دا د شونډو نه ادا کېږي. مثالونه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعتصم بالله هم بارزون فاحكم بينهم إليهم بهدية ترميهم بحجارة. ور يعتصم بالله میم ساکن دی ورستتی با راغلی ده، هم بارزون میم ساکن دی ورستتی با راغلی ده، فحکم بینهم میم ساکن دی ورستتی با راغلی ده، ترمیهم بحجاره میم ساکن ورستتی با راغلی ده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.